که چیرې هغه اول پروازونه به دا حجاج لاړه ده په حرم شریف کې ډېر رش نه وي وړي خو عمریان هم نه وي او د حجاجو څه شي د هلمند د ارشاد حج اکا په ریاست د ښوونکو لخوا د احرام جامو په اغوستلو او د حج د مناسکو تمثیل سره د حج د فریضې د اداینې په تړاو معلومات وړاندې کړه. د هلمند د ارشاد حج اکا په رئیس مولوي محمد اسلام واسع وایي د اسلامي امارت په راتګ سره حجانو ته د نورو کلو په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوي دي. دی وایي په مرکز او ولسوالیو کې حجانو ته د مجربو ښوونکو لخوا د حج د مناسکو په تړاو هراړخیزه زده کړه ورکول کیږي. د پروازو تر وخت پورې به داسې دغه تعلیم روان وي، درسي حلقې به په ټولو ولسوالیو کې مرکز کې به وي تر څو پروازونه شروع کېږي. تر هغه وخته د درسونه روان دي. بلې د ښوونکو د ګمارنې هغه مو یو وارې داسې دوی نوملیکنه کړې ده، بیا قرعه کشي وسوله. په قرعه کشي کې مثلا 480 معلمین دي، په دې کې مو 102 نفر یعنې په قرعه کشي کې نومان اخیستي 3 برابره د 280 کېږي. بیا د دې تر مابین یو سیالي امتحان واخیستل سو چې هر چا نمرې لوړې شوې 480 کسان هغه د معلمین لپاره انتخاب شول وګمارل شو. د حج د فریضې د اداینې لپاره سعودي عربستان ته تلونکی کس حاجي عبدالواحد وایي په دې زده کړو سره به د حج فرایض، واجبات، سنت او مستحب زده کړي چې وبه کولی شي په زده کړې روزنې سره د حج فریضه په سمه توګه ادا کړي. دغه مولایانو صاحبانو علیده هر یوه ته جلا جلا وروښول او بل موږ ته خپل په ولسوالیو کې زده کړې راکړي دي. بیا هم زده کړې راکوي تر هغه وخته پورې چې موږ روانېږو، تر هغه وخته پورې موږ ته زده کړې راکوي. سږ کال به له هلمند د 3094 کسان د حج د فریضې د اداینې لپاره بیت الله شریف ته ولاړ شي. د ارشاد حج اکا په ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د پخوا په پرتله د حجانو لپاره د تګ او هلته د اوسېدو لپاره د اسانتیاو د برابرېدو ترڅنګ بیت الله شریف ته د تلونکو حجانو په شمیر کې زیاتوالی هم راغلی دی.